السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ویډیو کتلو څخه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خواته د ګنټې په نښان کلیک کړئ، بیا په آل کلیک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو څنګه یاست؟ په دې هیله چې روغ جوړ شئ. ملګرو نن زه تاسو ته ښیم چې خپل چینل په کومه طریقه ډیلیټ کړو. خپل د یوټیوب چینل، یعنی زه غواړم چې خپل یوټیوب چینل ډیلیټ کړم، نو په کومه طریقه به ډیلیټوم. نو د دې لپاره ډیر زیات لاملونه کېدای شي، زه په لاملونو باندې نه غږیږم، بس صرف طریقه درته ښایم. که تر څو پورې تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، لومړی چینل سبسکرایب کړئ او بیا خواته د ګنټۍ په نښان کلیک کړئ او بیا په آل کلیک کړئ. اوس راځم د ویډیو په طرف او ویډیو شروع کوم. ملګرو د ټولو څخه اول به تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ چې هر یو براوزر وي. نو زه به کې دغه انټرنیټ والا براوزر خلاصوم. دې څخه وروسته دلته بره سرچ کې به تاسو به ولیکئ youtube.com. نو دا د زه لیکم youtube.com، دغه یو دی، دا به تاسو سرچ کړئ. چې کله مو سرچ کړ تاسو ته به دغه شان صفحه راشي، دا شان. نو دلته به تاسو خپل هغه یوټیوب والا آیډي GMail هغه به تاسو خلاص کړی وي. پکې تاسو به بیا دا ډیسکټاپ موډ ته واړوئ چې هر یو براوزر مختلف سیټینګونه لري. زه دغه لاندې درې کرښې دي دا وهم او دا ډیسکټاپ موډ ته اړوم. نو چې کله مو ډیسکټاپ موډ ته واړو، دې څخه وروسته به تاسو د خپل چینل په لوګو باندې کلیک کړئ. دا کوم مکس چې تاسو ورکړی په دې باندې به کلیک کړئ. چې په دې باندې مو کلیک کړ نو تاسو به دلته خو بخښئ ونه شو، یو ځل بیا د خپل چینل په لوګو باندې کلیک کوم. دا شو. نو چې د خپل چینل په لوګو مو کلیک کړ نو دلته به تاسو کریټور سټوډیو دغه دریم نمبر، یو منټ زه درته په نښه کړم، دغه د دریم نمبر په دې باندې به کلیک کړئ. نو ما سره نیټ ډیر زیات ضعیف دی، دا د تاسو د چینل سټوډیو به تاسو ته خلاصه شي. بیا به تاسو د لاندې سیټینګ آپشن باندې کلیک کړئ. چې په دې باندې مو کلیک کړ، دغه دویم آپشن د چینل دی دغه. نو بیا به تاسو په دې باندې کلیک کړئ. نو چې په دې باندې مو کلیک کړ، د دویم آپشن ته به ورشئ. نو دې کې به تاسو مینیج یوټیوب اکاونټ په دې باندې بیا کلیک کړئ. مینیج یوټیوب اکاونټ چې په دې باندې مو کلیک کړ، تاسو ته بله صفحه را خلاصیږي. نو په دې کې به تاسو لاندې ایډوانس سیټینګ، یو منټ زه درته په نښه کړم، دغه په دې باندې تاسو کلیک کړئ ایډوانس سیټینګ. نو چې په دې باندې مو کلیک کړ، دلته لاندې ټول لاندې آپشن دی ډیلیټ چینل. نو ډیلیټ چینل باندې به کلیک کړئ. نو دلته به تاسو د خپل هغه GMail چې کوم تاسو ورکړی د هغې آیډي ورکړئ، پاسورډ ورکړئ. البته آیډي خپله راخلي او پاسورډ به ورکړئ او په نیکسټ باندې به کلیک کړئ د ویریفای کېدلو دپاره، یعنی چې دغه کس ته خپله چې دغه چینل ته خپله ډیلیټوي. نو زه اوس خپل چینل نه ډیلیټوم، نو په دې خاطر بیرته وروسته شولم. نو دغه به د خپل چینل د ډیلیټولو طریقه.